افغان فعالان د اسلامي امارت له استازو سره په ناروې کې د خبرو په حال کې دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. افغان فعالان د اسلامي امارت له استازو سره په ناروې کې د خبرو په حال کې دي. د هغه خبر پر بنسټ چې افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلی په ناروې کې د ریچارډ بینټ پښتون کې د افغانستان د مدني ټولنې غړو او د اسلامي امارت استازو ترمنځ ناسته د جوړېدو په حال کې ده. دغه ناسته د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په بلنه جوړه شوې او سرچینې وایي چې دواړو خواو د بشري حقوقو وضعیت او د افغانستان د راتلونکي په اړه سره خبرې اترې کوي. همدغه راز داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې دغه استازي د سیاسي خبرو او د اقتصادي پیاوړتیا په اړه هم سره خبرې کوي. په دغه ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم حضور لري. ویل شوي دي چې د اسلامي امارت غړي او پلاویان یې نظر محمد مطمئن، قاضي سعید مشک عالم، ماتی الله محمدي، جعفر مهدوي، شیخ سلیم ازاري، سید یونس آغا، عدید ذاکر او فیض الله ځلاند هم له کبله په دغه ناستې کې ګډون کړی دی. له بل پلوه بیا کون کاکړ، اصیله وردګ، مومنه یاري، حارث غاني، د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالقیوم سجادي، پخوانی مذاکره کوونکی جنرال انصاري، انجیلا احمدي، د حزب اسلامي لوړپوړی غړی کریم امین، قهرمانه کاکړ، فیض محمد عثماني او فاطمه ګیلاني د مدني ټولنې د استازو په توګه په دغه ناسته کې ګډون کړی دی. که څه هم پورته ذکر شوی راپور د افغانستان انټرنیشنل لخوا خپور شوی، خو تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت د دغه موضوع په اړه څه نه دی ویلي، نه هم افغانستان کې کومې رسنۍ داسې خبر ورکړی دی.